د ملا برادر څه باندې 300 ساتونکي وروزل شول. د طالبانو د رئیس الوزرا وارګ د ساتنې لوی ریاست د نوي تشکیل له مخې د دوی په 314 مرکزي قلوردو کې د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند لسګونه ساتونکي له څو میاشتنیو پوځي زده کړو وروسته فارغ شول. د طالبانو په یوه خبرپاڼه کې ویل شوي د کمانډو د دغو ځواکونو د فراغت په مراسمو کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین شیر محمد عباس تنیسي او یو شمېر نورو دولتي چارواکو هم ګډون کړی و. په دغه مراسمو کې ملا عبدالغني برادر اخوند په خپلو خبرو کې فارغانو ته وویل نن الحمدلله اشغال ختم شوی، دښمن پوره ماته خوړلې، خو په سیاسي او اقتصادي برخو کې لا هم د دښمن دسیسې پای ته نه دي رسېدلې او په هره ممکنه لاره زموږ پر وړاندې خنډونه جوړوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین شیر محمد عباس تانیکزي په خپلو خبرو کې وویل هیڅکله یو ملت ټولې نړۍ ته په یوازې ځان ماتې نه ده ورکړې، خو دغه کار د اسلامي امارت مجاهدینو وکړ چې له دې سره نه یوازې د افغانانو بلکې د نورې اسلامي نړۍ د بېوزلو مسلمانانو سترګې هم ستاسو پر لوري دي. د طالبانو د اعلامیې له مخې د ملا برادر ساتونکو ته د مسلکي نظامي ښوونې او روزنې پر مهال د معیاري عسکري نظام او عامه نظم ساتنې اصول، د نظم او ډسپلین په برخه کې د جمنازیوم لارښوونې، د سپکو او درندو وسلو د تطبیقاتو مهارتونه او مانورونه، نښه ویشتنه او همدارنګه د تعرض او کمین ترڅنګ یو شمېر نور پوځي تمرینونه هم ورکړل شوي دي. د ملا برادر د سلګونه ساتونکو د روزنې خبر په داسې مهال ورکړل شوی چې طالبانو له واکمنېدو څخه مخکې جمهوري چارواکي د پرېمانه ساتونکو د لرلو له کبله په ډار د بیت المال له امکاناتو په ناوړه استفادې او نورو تورونو تورنول. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظریات له موږ سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم تر سره سبسکرایب کړئ.